بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ حدید د دې سورۃ بنیادی مسله اغا د ایمان حقیقت خلق ته بیانې چې د ایمان حقیقت دې څه شي. هر سړی چې وایي زه مؤمنم زه مؤمنم زه مؤمنم، ته ولرګه چې د ایمان حقیقت معلوم کو چې کدا پچا کی وی نو دعوه هم صحیح وی او منغو مرته په صحیح معنی کې مؤمن وایو، او کچره دا صفاتونه چا کې نه یو دعوی د ایمان کوي نو بیا هغه په خپل دعوه کې دروغجن وي. او دویم عجیبه اثار عجیبه نخي د ایمان هغه منغو تاسو ته بیان دي چې په ایمان باندې مرتب څه شي. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو سبح لله ما فی السماوات والارض. تسبیح وای پاکی بیانې د الله چې په اسمانونو کې دی او زمکه کې دی. وهو العزیز الحکیم، او دا الله زورور دی حکمت والا. له ملک السماوات والارض، دا الله د پاره د بچی د اسمان او د زمکه. یحیی و یمیت، ژوند کول کې مړ کول کوي. وهو على كل شيء قدیر، او دا الله په هر شي باندې قدرت لري. هو الاول والآخر والظاهر والباطن، دغه الله اول والآخر او دغه اخر دی، والظاهر او دغه الله ښکار دی، والباطن او دغه الله پټ دی. دا لفظي معنا ده، لیکن د دې تشریح په خپل رسول پاک علیه السلام په خپل حدیث کې کړی ده. مونږ ته مسله واره کړی ده. هغه وی انت الاول، اے الله تعالی فلیس شیء قبلک، ستا نمخ کی هیڅ شی نه و. تعالی تا نمخ کی هیڅ نه و. وانت الاخر، او ته اخیری، ستا نه رسته به هیڅ شی نه. دا به ټول پناه شي، دا به څه شي؟ پناه شي. وانت الظاهر، ته ظاهری، فلیس فوقک شیء، تا نه بره هیڅ شی نشته، هیڅ شی. وانت الباطن، ته باطنی، فلیس دونک شیء، ستا نه ښکته څه شی نشته چې هغه ستا او دغه سی په منځ کې پرده شي او تا نه پټ کړي. لکه ګورئ دا زما څادر، زه د دې نه پاس یم، دې په وجه باندې چې زه پاس یم ما ته لاندې قرآن نه ښکاري. ولې؟ زما او د قرآن ترمنځ دا څه واقع شوی دی؟ حایل. نو ته باطني، فلیس دونک شیء، تا نه ښکته څه شی نشته چې تا نه شی پټ کړي. وهو بكل شيء عليم، او دا الله په هر چیز باندې خبر دی. دلته مولوی صاحب وس نشته، ما ته قسم وک قسم چې کابل کې په مشتو جماعت کې وای مولود شریف، دا د چورته وای مولود شریف. ډیر زیات علما را جمع شوي وو. هغه کوم مولوی صاحب چې اننسري کوله چې پلان کې به پاسيږي، پلان کې به پاسيږي. نو یو مولوی صاحب مخاطب که چې اوس باغ تاسو ته تقریر وکړي. هغه چې پاسې ده نو دا آیات ویو، وای هو الاول، دا پیغمبر اول هم دی، والآخر آخر هم دی، والظاهر ظاهر هم دی، والباطن باطن هم دی. دی وی دیجه پوری خو
اگر چې خبره 100% نه چې یو په 200 کې غلطه وه ځکه دا د الله صفات دي خو بیا مې فکر وکړ چې کم از کم یو بریک خو به ونیسي که نه نو خی پې ورغی وهو بکل شیء علیم او دا پیغمبر په هر شي باندې پوه دی وای داسې مې دا یخته نیغ نیغ ودرېده او حیران شوم او ګوره ډېر زیات علما را جمع شوي دي د مختلفو ولایتونو نه د مختلفو صوبو نه راغلي ما فکر وکړ چې یو به پکې پاسېږي او به وایي چې دا دې څه وکړه اخره کې زه ورغلم ما چې چا نومونه اخیستل هغه ته مې دا څه وایي راغې ویلی په دې بحث مه کوه یعنې دا د خلکو علم دی او دا د خلکو عقیده ده چې د الله صفات راخلي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او به بریکم په ننسي چې وهو بكل شیء علیم همدغه شان دا درود تاج چې دی ورته وایي او بیا خصوصا د سپینګیرو او دی نیمچه مليانو دا غي د پاره کسوړي جوړې کړي او دارنګي د سرمنو نه ولا شیزونه جوړ کړي پاره کې یخې ترخ کې اچولې چې کوم ځای کې 2 رکعات منځو کې و فورا راواخلي هغه کې تاسو وګورئ هغه کې وایي پیغمبر ته وایي یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اے د مصیبتونو د بلاګانو لري کون کې اے د وباګانو لري کون کې اے د قحطونو لري کون کې اے د غمونو او دردونو لري کون کې آیا دا د الله صفات دي کدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دي دا دغه وظیفه دا وای او بیا خلک کوئی زبردست دیندار دي څنګه دیندار دي بس وظیفات ترخ کې پروتي درود تاج په ترخ کې پروتي او بس هغه وای نو کدا ایمانی خود دغه ایمان نه موږ بیزار یو ک الله تخپل حق منی او بنده تخپل حق منی مسلمانی زم دې مانم او کدا الله حق راخلی بندگانو ته ورکه کاغه پیغمبري کاغه ملائک وی او کاغه ولی وی ک ژوندې وی ک مړ وی چې څه وی او چې د الله حق بندگانو ته ورکه نو مسلمان نه توبه وباسا او ځان مسلمان ته دا د الله صفات دي دا مخلوق ته نور کو هو الذي خلق السماوات والارض الله غزا ته پیدا کړی د اسمان او زمکه په مقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش به برابر شو د خپل شان مناسب په عرش باندې یعلم ما یلج فی الارض الله پویږي پاغه سبانه چې ورنوزی په دې زمکه کې د زمکه کې خلق تخمونه اچي په دې کې خلق زړی نه لای په دې کې د بارنا باران وشي دا او په دې زمکه کې ورنه وځي په دې کې خلق مړی خخي الله فرمایي دې کې چې څور نوځي الله پاغه پوي دی وما يخرجو چې کوم تراوزي پسونه تراوزي معادن او قانون تراوزي امدارنګي وبت راوزي الله فرمای پاغم خبرم وما ينزل من السماء او پاغم خبرم چې را کوزيږي د برنا باران دي ملائک دي د خلق ارزاق دي د برنا روان دي الله فرمای پاغم خبرم وما يعرج فيها او هغه چې خيږي په اسمان کې را کوزي شي ملائک برته خيږي د مؤمنانو روحونه برخيږي د مؤمنانو اعمال برخيږي الله فرمای پاغم خبره وهو معكم او دا الله تاسو سره دی د علم او قدرت په لحاظ باندې اينما کنتم چرته چې تاسو یې د ذات په لحاظ باندې الله فوق العرش دی بعض خلک په دې کې شکمن کیږي کدا ظاهري معنا واخلي اينما معكم وهو معكم اينما كنتم نزغ کله لکل لیټن کېما
به ودا منای دی وجنه سوچ پکاري الله د ذات په لحاظ باندې فوق العرش دی د علم او د قدرت په لحاظ باندې نه په غسل خانه کې تخلاصي دی شو نه په لیټرین کې تخلاصي دی شو نه غسل خانه کې ته پټي نه په لیټرین کې ته پټي فقط ټکی ته ګوري اخوا سوچ نه کوي چې زه د څه خبره وکم د دې نتیجه به سره وځي والله بما تعملون بصير الله په هغه څه باندې چې تاسو کوي خلیدون کړي زمنګ د عوام د چې الله ارزه کړي او کتاوی فوق العرش ته وای مکان ولا ثابت کدار ته وای دته چې هر ځای دی دا ځای څه شي دا مکان نه دی او خلق الخلق دی له ملک السماوات والارض خاص الله د پاره د بچی د اسمانو د زمکی و الى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کول شي ټول کارونه یولج الليل فی النهار ګوره د ایمان حقیقت دا دی تاسو ته د ایمان حقیقت خي دا صفات د الله دی دا باید سره الله د پاره ومني دا بنده تورنه کی نباس شپه پورز کې او نباس ورځ پشپا کې او هو علیم بذات الصدور او دا الله په هده پرازونو د سينو باندې ګوره د الله صفات بیان کړ د الله کارنامه بیان کړي د الله رب العزت چې داغه د شان څخه مناسب شي زونه وغه ټول درته خو د وس درته وای امنو بالله ایمان راوړی په الله باندې ګورئ الله د دې صفات سره ومني تجداري چې الله منما نه الله د دې صفات ګوره مخکې تعارف وکړه نو چې تعارف یو کو خو ماغه سی به معنی کنه هغه تعارف یو شان دي کې ته په بل طریقه معنی به ایمان جوړیږي امنو بالله ایمان راوړی په الله باندې پر رسول الله باندې وانفقوا مما جعلكم او ولګوي د الله په لار کې د هغه مال نه جعلكم مستخلفين فيه چې ګرځولې الله تاسو چې ګرځولې الله تاسو مستخلفين فيه وقداران نائبان پاره کې اشاره د دې تمال زما د الله فرمایي ته می صرف نائب مقرر کړی اصل مال زما دی ته می صرف نائب مقرر کړی صرف تعالی می واق در کړی دی در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چندرو زیم نیز دماز دغه خبره ده جعلکم الله ګرځولې تاسو مستخلفین فيه وقداران او نائبان پاغي کې فالذین آمنوا منکم وسا کسان چې ایمان راوړل تاسو نه وانفقوا او مال له د الله فلاره کې لهم اجر کبیر دا غید پارا ډیر لوی اجر ده وما لكم لا تؤمنون بالله سید تاسو لا چې ایمان راړی په الله باندې والرسول يدعوكم او پیغمبر دعوت درکې تاسو ته اوس پیغمبر نشتا اوس داغه نائبان دي العلماء ورثه الانبیاء علماء انبیاء وارثان خو د انبیاء او کار خو کی کړه نو چاغه د امی یو شانتی بلکې دا غینم په سبتري لس منټه اوسره دی نه چې د الله دین چاته بیان کی ایوی ورځ د پاره دې ته تیار نه چاغه اوزي چې دا نه خبره خلک د دین نه خبر کی نو دغه سی مولا هم وارث انبیاء و دي دا خو صرف خپل فضیلت لپاره بیانې او کارنامه نه وای چې ازد هغه وارث هم داغه وراثت څه شی نو خو د خلکو اصلاح کوله هغه خلک دین ترابل زم دا کار کوم کنه وما لكم لا تؤمنون بالله سید تاسو له ایمان راي په الله باندې والرسول يدعوكم او پیغمبر را غواړي تاسو دعوت درکې تاسو ته لیتو منو بربکم د دې لپاره چې ایمان راي په خپل رب وقد اخذ ميثاقكم او حال دا چې الله خسته دا وعده مضبوطه لتاسو نه ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان والا هو الذي ينزل على عبده د ایمان حقیقت د تخی الله غزا ته چرا کوز کړه په خپل بنده باندې نازل کړه په خپل بنده باندې آیات بینات آیاتنا واضح ليخرجكم من الظلمات الى النور د دې لپاره چراو با سي تاسو تیارو نه تا وان الله بكم رؤوف الرحیم
او یقینا الله پتا سبحان مینا کون کې مهربان رؤوف مینا کون کې رحیم مهربان. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله سدتا سولرا چې مال نه لګوي د الله په لار کې ولګوا دا اسم الله ته پاتې کیږي چې الله ته پاتې کیږي د مخ کې نه ولګا چې تاسو څنګه وشي کنه کني دا قسم الله ته پاتې دي. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله سدتا سولرا چې مال نه لګوي د الله په لار کې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله تپاتی کېدل د اسمانونو او د زمکه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح ندی برابر تاسو نه په اجر او په ثواب کې من هغه څوک انفق من قبل الفتح چې مال لګولې مخکې د فتح مکه نه وقاتل او دا جنگیدلې مخکې د فتح مکه نه اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا دا کسان ډیر لوی دي په درجه کې دا کسان نه چانف مالونه لګولې من بعد درسته د فتح مکه نه وقاتلوا او جنگیدلې دي درسته د فتح مکه نه اولنی مؤمنان او رستنی مؤمنان دانه برابر هغه مؤمنان چې د فتح مکه نه مخکې د الله په لار کې جنگیدلې دي ځکه هغه کې حالات ډیر سخت ټول دنیا کافر و ټول دنیا دشمن و هغه وخت کې غریبي و صحابه سره مال نو هغه وخت کې چې چا د الله په لار کې مال لګولې دي هغه خلق سره کله هم نشي برابرې دي چې د فتح مکه نه رستا جهاد کړي دي او د فتح مکه نه رستا مال لګولې دي د قرنګ مجدد زمانہ کې وګورئ هغه خلک چې په داسې شرایطو کې جهاد ته تیار شي چې جهاد نوم چانه پیژند چې جهاد لا څه توای او هغه خلک چې واره په ټوله دنیا کې د جهاد نوم خور شو خلق وکتل نو دا رستنی او مخکینی هیڅ چره برابر نه دي په شرط دی باندې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې چا هغه کار کړی دی په پاغي باندې تر اخره پاتې شوی دی به داګه سره برابر بل هیڅ څوک نشته او هغه چې لارې بدل کړل د لار غلط بیا وکلم وعد الله الحسنى او هر یو سره وعده کړی د الله د جنت او د خیسته جون والله بما تعملون خبير الله په کارونو چې تاسو کوي خبردار دی منزل الذي يقرض الله ګور اول ورته وای دا مال ستانه دی تما نائب مقرر کړي به ورته وای چې ولګه ورداسم ما ته پاتې دی وس ورته وای اسی در نه قرض در نه غواړم اته دې ته پاسم د سړي قین ناراضي منزل الذي يقرض الله سوق دا کس چې قرض وکي الله ته قرض خیسته معنا دا ده چې خالص ته الله د رضا د پاره وي روسته ورپسې باطن نه نه روسته ورپسې تنگونه نه نو دې ته وی قرض حسنه او دې ته خیسته قرض وایي فیضاعفه له نو دوچن به کړی د پاره فیضاعفه له نو دوچن به کړی الله د پاره دغه مال وله اجر کریم او د پاره د اجر عزتمن پیدامن منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دغه کس چې قرض وکي الله تا قرض خيستا اخلاص پکې وي په صحیح مصرف باندې ولګي روسته ور باندې زماتنه نه روسته ور باندې تکلیف رسونه نه فیضاعفه له پس دوچن بکی الله دغه مال د پاره وله اجر کریم او د پاره د اجر عزتمن یوم تر المؤمنین والمؤمنات هغه ورځ چې تبین ایمان والا سړي او ایمان والا خزي یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم روان وي منډي بوهي مخ کی وي هغه رڼا د دوی بین ایدیهم د دې مخ ته او بایمانهم او په خي طرف د دوی باندې دا دنیا کې نیک اعمال قیامت کې بدا داغه د پارسی بیٹری مخ ته برناوي خي طرف ته برناوي هغه به مخ کې رواني دی به ورپسې یسا نورهم
منډي به وهي رڼا د دوی بین ایدیهم د دې مخته و بأیمانهم او په خې طرف د دوی باندې او ورته ویلې بشي بشراکم اليوم زیرستا سونن بزی جناتن باغون دی تجری من تحتها الانهارو چې بېږي ولاندې دونو دا غینه ولی خالدین فیها میشوي پاغي کې ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا یوم یقول المنافقون مخی آیات تیر شو سورۃ النساء کې د منافقین متعلق چې یخادعون الله او الله فرمل وهو خادعهم دوی دا الله سره دوکا کوي الله د دوی سره چل کوي د دوی دوکا خو معلومه ده دا الله چل څه دی کله چې میدان حشر نه دوی په جنت په طرف روان شي یو ځای پورې به د دې منافقان رڼا هم وي بیا بلار کی اگر نه داغه څه شي بند شي ګوره اولی ول لاس کې ورکړه بیت نه سکلا واخستله چې دای ته واخستله اوس دوی د ځسن تعلق دام پیجنې اغم پیجنې اغم پیجنې بیا باغې ته چغي وای لک شانت انتظار وکړه چې موږ تاسو درنار څه فائدہ واخلو الله فرمای یوم یقول المنافقون اغه ورځ چې وای به منافقان سړي او منافق خزي للذین آمنو هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي انظرونا انتظار وکي مونږه ایثار شه مونږه نقتبس من نورکم چې واخل مونږه درناستا سنا مونږ خورنا ختم شولا تاسو لګي سار شي تاسو ورنانه لګرنا واخلو قیل ارجعوا وراءکم دار ناګان الته ملاويږي دا د دنیا نه راول غواړي قیل ارجعوا وبویل شي واپس شي وراءکم شاتا وراءکم رستستا ستا فلتمس نورا نو اولټ ویرنا دا دلته نه ملاويږي دا دغه راول غواړي فضربا بینهم بسور له باب ګورغه پر وسره شریک تللی دي هغه پر وسره شریک تللی دي فضربا نو وبوال شی بینهم ما بین دې کې بسور دیوال له باب چې داغي په دروازه وي دیوال په ول شي او کې په دروازه وي باطنه فيه الرحمت وظاهره من قبل العذاب دنه طرف داغه دروازه باغي کې برحمت وي او په ظاهر داغه دروازه کې من قبله العذاب داغه طرفنه بسوي عذاب وي دنه رحمت بهرنا عذاب ډیر کنډیشن دا ګوري کنه دا ایسی چې خلک لګي دنه کوټه یا خکړی بار د سي بڑاسي ته خود ایسی مخې ته بار ودرېګا چې ته پته ولګي او دنه شته پر کنه دقه سي بدا هم وي الله د دې ټول شیزونو نمونه موږ د دنیا کې وخودلې چې ګوري دا زما د شان نه بعید نه ده تاسو دا کارونه وکړه د شیزونو هم جوړ کړه چې دنه هوا یې خيو بهر ور بلې سب نو چې تاسو په دې قدرت لرئ نظم متعلق به څنګه تاسو شک دی باطنه فی الرحمه دنه طرف دا غیبه پاره کې رحمت وی وظاهره من قبل العذاب او ظاهر طرف دا غیبه دا غیبه طرف نه عذاب وی ینادونهم आवाज بو کی دا منافقان دی مؤمنانو ته आवाज بو کی دا منافقان دی مؤمنانو ته زکه خو تنه وتل دی بات پاتې شو هغه راحت وراله رحمت وراله دې عذاب کې پاتې شو نو دې ورته आवाज وکي علم نکم معکم ايمن تاسو سره نو په یو جماعت کې منځ کا او په یو محله کې اوسېدلو قالوا بلا مؤمنان ورته ویولنا یو ځای اوسېدلو خو ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ګمراه کړی خپل ځانونه فتنه کیا چولې تاسو خپل ځانونه وتربستم او انتظارم کاو
وتربستم انتظارم کاو. د دې انتظار څه مطلب دی؟ یا دا د چې ایمان فورا نه راوړ، ایمان ته نه تاییدلی، نو په دې انتظار کې ناست وي. او یا دا چې وتربستم انتظار کاو تاسو په مؤمنان باندې د مصیبتونو، په دې انتظار ناست وي چې کله به د پیغمبر ته صدمه رسیږي، کله به د مؤمنانو ته صدمه رسیږي. تاسو په دې انتظار باندې ناست وي. تاسو څه په دې بنیاد موږ سره ناست نه وي چې کنه تاسو کې ایمان وو، تاسو غزان په فتنه کې چولې وو. وتربستم او انتظار کا هو تاسو، ورتبتم او شک کا هو تاسو، وغرتکم الامانیو او دوکه کې چولې تاسو له امیدونو. ځان الله غفور رحیم دی، الله غفور رحیم دی. وسم په ګناه کې لګي کله خبره تو کړه الله غفور رحیم دی. یو ځل یو کس را ما خبره کوله، مال ګوري تر قیامت پورې تر مرګ پورې سړی په ګیر خرولو باندې لګي. ما ته وایي دی ګیر ته مې مګوره زړه مې سپاره، ما دې خلاص شو. هله کزړه په څه صفا کیږي دا راته وایي. جامه باندې صابون نه او دارنګ سر په نه وایي او جامه صفا ده، څنګه صفا ده؟ د زړه د صفای لپاره خدا ظاهري اعمال دي، اعمال ټکي در پکې نشته، وړه مې صفاره. دا مصیبت دی. وغرتکم الامانیو او دوکه کې چولیو تاسو له امیدونو، حتا جاء امر الله تر دې چې د الله فیصله رااله. وغرکم بالله الغرور او دوکه کړي وي تاسو لپاره په الله باندې شیطان دوکه مار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدیه، کتا سوې 15 روپۍ را سره دي. الله فرمای فاليوم لا يؤخذ منكم، نن ورځې نشي قبل ولا تاسو نه فدیه سفیدیا، ولا من الذين كفروا او نه دا خلکو نه چې کفر کړی دی. ماواکم النار، زید او سیدو تاسو ور ده. هي مولاکم، دا ور ډیر لایق ده تاسو سره. هي مولاکم، دا ور تاسو ډیر مناسب ده. وبئس المصير او ناکار زید ورګرځیدو ده دغه ور. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اوس دې ته وګورئ، تمام کتابونه تفاسیر لیکي ته چې دا آیات هغه وخراغه چې د مؤمنانو د ایمان دراوړلو وخت صرف 4 کال تیر شي. 4 کال پس الله رب العزت هغه ته وایي تاسو دا وخت نه راغلی چې تاسو ورونه الله تعجزي وکي. يهود او نصاراو خو کزړونه کلک شوی او خو وخت پکې تیر شوی و. تاسو په لږ وخت کې څنګه او دا هغه وخت چې صحابه کرامو کې لږ غونته خوشتبي پیدا شوله، لږ غونته کې ازادي پیدا شوله. فورا الله رب العزت تنبیه ورکړه. ذکر صحابه دا الله محبوب خلقو، الله ته ګران خلقو، د تقوا نه ډک خلقو. نو وای زمونږ به حالت زمونږ ته وګورئ کنه. هغه په معمولی خوشتابی باندې الله فورا تنبیه ورکړي. او وای علم یعنی للذین، آیا وخت نه دراغله کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی ان تخشع قلوبهم، چې عاجزي وکړي زړونه د دوی لذکر الله، د الله ذکر ته. تاسو ته دا وخت نه دراغله چې تاسو زړونه الله ته سوي عاجزي. وما نزل من الحق، او تاسو زړونه عاجزي وکي هغه څه چې الله را لګلي د حق نه. او ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، او نشي ستاسو زړونه پشان د هغه خلکو چې هغه ته کتاب ورکړل شوی، يهود نصارا من قبل مخکې دینا. فطال عليهم الامد، نو وګدر شو لپاره باندې زمانہ. فقست قلوبهم، نو دا غي زړونه صف. نو تاسو دا وخت تاسو نه راغلی چې تاسو زړونه د الله ذکر ته شي عاجزي وکړي.
یعنی معمولی خوشتاوی باندې فورا تنبیه ورکړه زمونږ استاد په څه حالت من څنګه مطمئن ناس من ته خپل اعمال معلوم دي خپل ځانم راته معلوم دي بیا هم دا غي د پاسه په من کې عاجزي ناراضي فقست قلوبهم پس کلب شجرون دا غوی وکثیر منهم فاسقون او زیاد تاغونه دی بدکارا فاسقین خارجین عن طاعت الله دا الله د طاعت نه وتون کی یعلموا فوش ان الله یحیی الارض بعد موتها چې بشک الله تزکی او ژوند کې زمکا روز ته د وچواله د مړواله دا غینا قد بینا لكم الآیات یقینا بیان کړی نه منګه تاسو ته آیاتونه لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان المصدقین والمصدقات یقینا صدقه کون کې نارینا او صدقه کون کې زنانا واقرض الله قرضا حسنا او چې قرض ورکوي الله ته قرض خیستانه خیستا او چې قرض ورکوي الله ته قرض خیستا یضاعف لهم نو دا د چن کولې شي د دوی د پاره ولهم اجر کریم او د دې د پاره د اجر عزتمن والذین آمنوا بالله ورسوله کسان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو د الله باندې اولئک هم الصدیقون دغه کسان دوی دی پوره رښتینه والشهداء والشهیدان گواهان عند ربهم فنذر رب دوی والذین آمنوا بالله ورسوله هغه کسان چې ایمان راوړل په الله باندې پر رسولان د الله باندې اولئک هم الصدیقون دغه کسان هم دی پوره رښتینه والشهداء او گواهان عند ربهم فنذر رب دوی لهم اجرهم د دې د پاره د اجر دی او نورهم اورنا د دوی والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړي دي او کذبوا بیااتنا او تکذیب کړي زموږ آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دغه دی ور والا یعلموا فوش انما الحیات الدنیا چې بشکا ژوند دونه وی لایب ولهو لو بيدیو دار نظر مشغوله ولهون زړه مشغوله وزینه او دول او سنگار وتفاخر بینکم او فخر کول دي په خپل منځ کې او زدو غاړ لرم هغه ته پته ده مسر دري ابل مون کور کې صدور ولاړ دی او یو بل باندې وس لګي دي نو یو وای زما د کور نه دی ابو مادری جوړ کړی دي دوی په کرا باندې ور کړی ده تفاخر وتفاخر بینکم او فخر کول دي په یو بل باندې په خپل منځ کې وتکاسر فی الاموال والاولاد او ډیرواله کول دي په یو بل باندې په مال او په اولاد کې زیاتواله کول دي په یو بل باندې په مال او په اولاد کې مسابقه کول دي په یو بل باندې په مال او په اولاد کې کمثل غیثن اوس د دې دنیا د جن مثال ته بیانې کمثل غیثن په شان د مثال د باران دی عجب الکفار چې خوشاله کی زمیدار لرا کفار نه مراد کافر نه دي انتخا کفار نه مراد دلته زمیدار دي باران وشي پټي کې فصل دا وخیږي زمیدار خوشاله شي ثم يهجو بیا غوچی فتراه مصفرا نو توینا غیلره تکزیر ثم يكون حطاما بیشی هغه مات زرا زرا دقه سره دنیا ژوند دی اول خلق ته ځان د سي معلومیږي چې زه بدلته یما ولګه مودا پاس یا بوډا شي یا بیماری راشي به رنگ ته ګورا خلق کوئی وی رنگ یې زیړ دی زما په خیال چټیو ته ملاويږي نو بیا دغه حتی ورسې فتراه ثم يهيج بیا وچی فتراه مصفرا نو پس گو وینه تاغیل تکزیر ثم يكون حطاما بیشی غمات رامات وفي الاخره عذاب شدید او اخرت کې عذاب سخت ومغفرة من الله او بخشش ته د الله د خوانه او رضامندتیا ځکه دوه قسمه خلق دلته جون کوي یو هغه چې د الله تابعدار دي دا غید لپاره ومغفرة من الله ورضوان بل هغه خلق دي چې هغه الله نافرمان دي نو فی الاخرته عذاب شدید
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نه ده ژوند دنیوي مگر سامان د دوکي. سابقوا الى مغفرة من ربكم، منډه واخلئ هغه بخشش طرف خپلتا، وجنت او جنت تا، عرضها كعرض السماء، چې پلنواله داغه په شان د پلنوالي د اسمان دی. یا خو زمنګ په نظر کې د دینه غټ شی بل نخکاری، په دې وجه دارته وای. او یاد ده چې د هر شي پلنواله د وګدوالي نه کم وي، هر شي پلنواله د وګدوالي نه کم وي. نو دا خو د پلنواله خبره ده، د وګدوالي اندازه نشته. دا ترجمه د دې وجه نه کومه چې حدیث کې راځي چې ادنا مومن تبا په جنت کې د دې زمکی په لس چنده ملاويږي ادنا مومن ته. نو دا چې یو مومن ته د دې لس چنده ملاويږي او د سبلتا او د سبلتا او د سبلتا د سید لس ها جنتین خو نه دي، نه زر دي، نه 2000 دي، نه 1 لاک دي، پته نه لګي څومره مخلوق دی. نو دا چې راجمه کیندا د اسمان په لنی هغه ته چرته رسیږي، څنګه کې ځایږي. د دې وجنا تفاسیر دو توجیه کوي. یا دا چې الله رب العزت زموږ د پوی د پاره زموږ په نظر کې د نغټ شی بل نو، نو ذکر اتوي د دې پلانواله د سلکا د اسمان پلانواله، او یا د هر شي پلانواله د وګدوال نه کم وي. نو دا خو د پلانواله خبره وکړه، د وګدوال څخه حد نشته. كعرض السماء په شان د پلانواله د اسمان. درس وتوزن كعرض السماء پشان د پلنوالي د اسمان او د زمکه اعدت للذین آمنوا، تیار کړی شوی دی دا کسان لپاره چې ایمان راوړل په الله باندې، پر رسولانو د الله. ذالک فضل الله، دا د فضل الله یوتیه من یشاء، ورکړي دی لره چاته چې الله وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله مالک دې د فضل لوی. ما صاب من مصیبت، تر اوسه پورې ترغیب ورکړي چې مال ولګوا. اوس یو واجبہ خبره بل کوي چې مال لګول خو تا ترغیب راکړ، خو بل طرف ته چې سبا غریب شمه نو دا یرم را سره کړ. اوس د هغه یری چې ستا پړه کې د مال د لګول په صورت کې را پیدا کیږي، د غیره ختمي دغه څه کوي د ازاله کوي. درته وایي کته چې غریب بشمه ما صاب مصیبت نرسیږي چاته هیڅ یو مصیبت پزمکه کې او نه پزانونو د دوی کې. ما صاب مصیبت نرسیږي هیڅ یو مصیبت پزمکه کې، ولا فی انفسکم او نه پزانونو تاسو کې، الا فی کتاب مگر دا ټول په لوح محفوظ کې دي، من قبل ان نبرأها مخکې دې نه چې موږ هغه پیدا کړو. دا موه چې مال مې ولګو غریب بشمه، غریبی مالداری الله رب العزت ستا د پیدایش د مخکې لیکلی دا. که ستا په دغه کې غریبی لیکلی، کته د الله په لار کې مال ولګي کوي نه لګي غریبی کې بعد، او که ستا په قسمت کې غریبی نه لیکلی، کمال د الله په لار کې ولګي هم نه کمیږي او کوي نه لګي هم نه کمیږي. صرف دا چې ثواب نه په محروم شي. ما صاب من مصیبت نرسیږي څه مصیبت پزماکه کې او نستاس په نفسونو کې، الا فی کتاب مگر دا ټول په لوح محفوظ کې دي، من قبل ان نبراها مخکې نه چې پیدا کړو موږ غیلرا. ان ذلک علی الله یسیر، یقینا دا کار دی په الله باندې آسان. د دغه مصیبت ته پیدایش نه مخکې الله دا لیکلی دی. لکه لا تاسو علی ما فاتکم، واستدې لیکلو فائدہ خای چې دې لیکلو کې فائدہ څه ده؟ د دې وجنا چې کچر ته تکلیف درته ورسیږي نو پاغي بغمجن کېږي نه، خو لنډه فیصله به وکړي دا زما د پاره په تقدیر کې لیکل شوی ونه دي، کې زما څه کمه ده، زما څه نقصان ده.
دا ما د پاره لیکل شوی نو نا امید کېږي بنه غمجن کېږي بنه او کچېری ګټه وکي نو به باندې شکیږي نه دا بنوي چې دا زما کمالو ما وګاټه بلکې به وای دا الله ما د پاره د مخ نه لیکلو نو همي د نو امیدین راو ګرځولې او همي د مستین راو ګرځولې لکلا تاسو د دې لپاره چې خپنه شي علامه فاتکم فاغ نعمتونو چې فوج له تاسو نه ولا تفرحوا بما آتاکم او نه مستی وکي فاغ نعمتونو چې الله درکړ تاسو ته والله لا يحب كل مختال فخور الله من نساتی د هر لوی کون کی فخر ناک سره هر لوی کون کی فخر کون کی سره الذين كسان يبخلون چې بخل کوي و یامرون الناس بالبخل او خلق ته حکم کوي د بخل ومن يتولى چا چې مخواړو فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله دې به حاجت او صفت کړی شوی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا لګلیو منګه خپل رسولان بالبينات په ښکار معجزو باندې وانزلنا معهم الكتاب والميزان او را کړو موږ دا کوئی څه کتاب او تلا ليقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې اودريږي خلک په انصاف وانزلنا الحديد وانزلنا الحديد ترغیب بیان شو مسائل بیان شو اوس د دې لپاره مې وسړې مسلمانی ګنا الله فرمایي دا اوس په نسل لپاره ده اوس په کار واخلې کړه وانزلنا الحديد او را کوزه کړی دا موږ وسپنا معنا پیدا کړیم دا وسپنا فيه باس شدید چې پاغي کې د سخت جنگ باسون جنگ شدید سخت نو معنا دا د به توري تلاش کا چې دلایل باندې سره قاری کیږي نه او بیا داګه د پاسه شرک کوي داګه د پاسه مسلمانانو ته تکلیف رسي مسلمانان د ایمان نه ساري نو بیا دا تور سره پاره ده وانزلنا الحديد فيه باس شدید او را کو ذکرې دا منګه پیدا کړې دا منګه اوس پنه چې په دې کې جنگ سخت دی ومنافع للناس او نور پیدا دي خلکو وليعلم الله من ينصروا او بل دې لپاره چې ظاهر کې الله غ سوچ د الله مدد کوي ورسوله او مدد کوي د رسولانو د الله بالغیب په حالت نه لیدلو کې منګه تاسو نه رسول لیدل دي نم الله لیدل دي لیکن ګوره خلک څومره قرباني دي لپاره ور کوي نو په دې باندې الله هغه کسان د قرباني ولا ښکارا کړل کنه او چې قرباني پکې نه هغه معلوم شو وليعلم الله من ينصره او د دې لپاره چې ظاهر کې الله غڅوک چې مدد کوي د دین د الله او مدد کوي د رسولانو د الله بالغیب په حالت نه لیدلو کې ان الله قوي عزیز یقینا الله د طاقت او عزتمن ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهم النبوه او ګرځول موږ په اولاد د کې پیغمبري ول کتاب او کتاب فمنهم مهتدين نو داغید اولادنا زینی لار مندون کیو وکثیر منهم فاسقون او زیات دا غوی نبت کارو ثم قفنا علی سارهم بیا راولی گمنگا پروستر دوینا برسولنا پیغمبران زمن وقفینا بعیسی ابن مریم او رستم راولی گردگ رسولان عیسی زوید مریم وآتیناه الانجیل او ورک منگا عیسی علیہ السلام تا انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او واچول منگا وگرزول منگا پڑھونو دا کسانو کی کتابداری کړو د عیسی علیہ السلام رأفتا نرمی ورحمتا او رحمتا ورهبانیتا ابتدعوها اس الله رب العزت زورن اور کوي هغه خلقو ته چې هغه ته روغ رمټ اسلام ملاو شوی دی صحیح عقیده او صحیح توحید دا ورته ملاو شوی دی او بیا دا غیر حال مساتی صحیح عقیده ورته ملاو ده روغ رمټ اسلام ورته پیدا پاتې شوی دی پوره اسلام الله ورکړی دی او بیا دا غیر حال مساتی دا نقشه د سره ذهن کې کېده
وی دا آیات ترجمه آسانه ده. الله نسواراو باندې رهبانیت نو مقرر کړي. په ګوټونو کې کېناستل دا په نسواراو باندې نو. نسواراو باندې هم دغه حالت وو چې د انبیانو تابعداري کوي. خودی نسواراو رهبانیت او د ګوټونو کې کېناستل دا د ځان نه جوړ کړل. دا الله د خوانه په دی باندې مقرر نه وو. دا الله د خوانه په دی باندې مقرر حاصلول د رضا د الله. لیکن بیا هغه جوړ شوی شریعت، هغه د ځان نه جوړه شوی طریقه چې د ځان نه جوړ کړله او بیا هم د هغې د پاسه د هغې خیال یې ونه ساته، نو الله رب العزت موږ ته د هغوی د بدحالۍ ذکر وکړه چې دا ډېر بدحاله خلک دي. نو هغه خلک چې صحیح دین ورته پاتې شوي او هغه د هغې لحاظ نه ساتي، دا به د هغوی نه زیات بدحاله نه وي. آیات مقصد دغه دی. ورهبانیتان ابتدعوها، او په ګوټونو کې کېناستل چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو، او په ګوټونو کې کېناستل ابتدعوها چې دا ځان نه جوړ کړي وو، دوی هغې لره ما كتبناها علیهم، نو لازم کړي دغه ګوټونو کې کېناستل موږ په دوی باندې، دا ما په هغې باندې لازم کړي نو. نو په هغې څه شی لازم وو؟ الا ابتغاء رضوان الله، مگر لټول د رضا د الله، هغې باندې دا فرض وو چې تاسو د الله رضا حاصله کړئ. فما رعوها، نو دوی بیا د هغې جوړه شوي او هغه مبتدعه طریقه، د ځان نه جوړه شوي طریقه، د هغې لحاظ یې ونه ساته، حق رعایتها په مناسب خیال ساتلو. فآتینا الذین آمنوا منهم، نو پس ورکړه موږ هغه کسان ته چې ایمان یې راوړی د دوی نه، اجرهم اجر د هغوی، وکثیر منهم فاسقون، او زیات د هغوی نه څه دي بدکاره دي. نو په دې آیات کې اصل کې زورن د مؤمنانو ته چې ګورئ دغه طریقه په نسواراو باندې الله د خوا نه فرض نه وه، دې خلکو په خپله په ځان کې ښودله، بیا یې د هغې لحاظ ونه ساته، نو د هغې دپاره سبب د بدحالۍ وګرځېده. نو هغه خلک چې روغ رمټ دین ورته پاتې شوی دی او بیا د هغې خیال نه ساتي، د بس حالت وي. ورهبانیتان ابتدعوها، او په ګوټونو کې کېناستل چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو هغې لره، ما كتبناها علیهم، نو مقرر کړی او فرض کړی موږ دغه رهبانیت په دوی باندې، موږ چې په هغې باندې فرض کړی وو هغه دا و الا ابتغاء رضوان الله، مگر لټول د رضا د الله، دا مې فرض کړي وو. فما رعوها، نو دی لحاظ ونه ساته د هغې، حق رعایتها په مناسب خیال ساتلو باندې. فآتینا الذین آمنوا، پس ورکړه موږ هغه کسان ته چې ایمان یې راوړی، منهم له دوی نه اجرهم اجر د دی، وکثیر منهم فاسقون، او زیات د دوی نه دي بدکاره. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو، اتقوا الله، یره وکړئ د الله نه، وآمنوا برسوله، او ایمان راوړئ په رسول د الله باندې، یؤتکم کفلین من رحمته، دربه کې تاسو ته کفلین دو انډې، کفلین دو بوجونا، من رحمته د خپل رحمتنا، ویجعل لکم نورا، او وبګرځئ ستاسو پارنا، تمشون به، چې تاسو به تلل کوئ په هغې رڼا باندې، ځئ راځئ به په هغه رڼا باندې، ویغفر لکم، او بخښنه به وکړي تاسو ته، والله غفور رحیم، الله دې بخښونکی مهربان. ورپسې آیات مشکل دی، لږ ورته خیال کوئ، دوه درې ترجمې کې کوم. لئلا يعلم اهل الكتاب، په ډومبنۍ ترجمه کې لئلا کې دا لای نافیه ده، د معنا په لحاظ باندې دا څه ده؟ ساقط. لکه الله اقسمو کې ما تاسو ته ودا ذکر کړل، یا فلا وربک سورۃ النساء کې تیر شو، لفظ کې شتا که په لفظ کې وګرځيږي مونږ په پاسې دیږي، لیکن د معنا په لحاظ باندې معنا کې بیا مراد نه دی. او اهل الكتاب نه مراد هغه اهل کتاب دي چې ایمان نه راوړي. اهل کتاب نه مراد هغه اهل کتاب دي
چې ایمان نه دراوړي الله يقدرون د پارا فاعل امدغه اهل کتاب دي او علی شیء من فضله من فضل الله مراد هغه درې سيزونه دي چې په مخ کې آیات کې بیان شو هغه درې سيزونه دي چې په مخ کې آیات کې بیان شو خه ترجمه ته سوچ وکړئ مشکل آیات ته لئلا کې د معنا په لحاظ باندې لام زائد دی او یعلم کی داغه فاعل د اهل کتاب د دې اهل کتابونو مراد هغه اهل کتاب دي چې ایمان په دې پیغمبر نه دراوړ او الله يقدرون کی د دې فاعل دغه اهل کتاب دي او علی شیء من فضل الله نه مراد هغه فضل دی چې په مخ کې آیات کې داغه ذکر وشو اوس مخ کې آیات کې څه شي نه ذکر شو یو د الله وعده دا و چې په دې پیغمبرم ایمان راوړ یو ته کوم کفلین من رحمته ایوا دویم ويجعل لكم نورا دعا او دریم ويغفر لكم دا درې وعده دي کنه دي فضل نه مراد دغه ده اوس معنا ته ګوري لئلا دا لام د معنا په لحاظ باندې دا زائد دی معنا ليعلم اهل الكتاب د دې لپاره چې کتابیان پوي شي کوم کتابیان چې ایمان نه دراوړي الله يقدرون چې دوی وسنه لري دوی قدرت نه لري دوی قادر نه دي علی شیء په هیڅ یو سیز باندې من فضل الله د الله د فضل نه کوم د مخ کې آیات کې ذکر شو ځکه دا حاصلېږي په څه باندې دا په څه حاصلېږي دا په ایمان راوړل باندې په دې پیغمبر دوی ایمان نه دراوړي نو دوی بدغه درې شیزونه چې مخ کې دا شو چې حاصل کی باقي بده و صبر شي دا اسانه ترجمه ده او ډیره خوګه هم ده لئلا يعلم معنا ليعلم د دې لپاره چې پوي شي څوک اهل الكتاب کتابیان کم کتابیان چې په دې پیغمبر ایمان نه دراوړي الله يقدرون چې دوی قدرت نه لري وسنه لري علا شین په هیڅ یو سیز باندې من فضل الله د الله د فضل نه هغه فضل څه شه دی ډبل ثواب ملاويدل هغه فضل څه شه دی رڼا ملاويدل هغه فضل څه شه دی بخشش شو دی باندې دی وسنه رسي ولی زکه دا حاصلېږي ال چې دی ایمان په چاره وړوي زکه مخې ویلا وامنو برسوله یتکم پوښوي دا سانه ترجمه دویم لئلا يعلم دا متعلق دی په مقدر کلام پورې معنا دا ده ارسلنا هذا الرسول من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږ فی القرب من غیر اهل الكتاب فنجدي زمانہ کې د اهل کتابونه بهر ځکه مخکینی پیغمبران ټول په چا کې راغلیو په بنی اسرائیل کې راغلیو دا پیغمبر ما په کتابونو کې راونه لګو بلکې دا مې په عرب او په امیانو کې راولېګو په چا کې مې راولېګو په عرب او په امیانو کې په دې ترجمه کې دا لا لله کې زائد نه ده دا د نفي د پاره او د اهل کتاب نه مراد ټول کتابیان دي ټول که مؤمن دي که غیر مؤمن دي چې څه دي او الله يقدرو کی د قادر يقدرو فاعل څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا مؤمنان او فضل نه مراد هغه نبوت ته فضل نه مراد علم دی فضل نه مراد هغه خوشحالي ده او دغه لام چې الله کې ده دال مخکې ذکر ده خدا چې معنا په لحاظ باندې دا متوجه دي الله ته چا ته متوجه دي الله ته نو التم لا ده دام لا ده او لا چې په لا باندې داخل شي نه په چې په نه په داخل شي څه پیدا کوي اثبات دا قاعده و نقطه ټول کوي اوس معنا ته ګورئ د يهودو خیال داو
چې پیغمبري زمنګ ټیکا ده تقوا زمنګ ټیکا ده الله زمنګ دی جنت زمنګ دی دا نور خوش خردي دی په دې کې هیڅ کار نشته دی دا د هغه عقیده او خلقه نو الله فرمای ما دا پیغمبر د يهودنا د کتابیانو نه په عربو امیانو کې مراولېګو لیعلم د دې د پاره چې دا پوښي دا ټول کتابیان لیعلم چې پوښي ټول کتابیان الله کی لا ده او دا مخ کې لا می معنا و نکړه دا غته متوجه کوما لیعلم چې پوښي ټول کتابیان چې دا پیغمبر او دا مؤمنان قدرت لري علی شیء په یو سیز باندې من فضل الله دا الله د فضل نه چاغه سره پیغمبري دا او دارنګي تقوا دا وای شي ما دا پیغمبر په دې امانو کې راولېګ عربو کې راولېګ چې دې ټول کتابونو ته پته ولګي چې دا جنت او پیغمبري دا زمنګ ټیکا نه ده په دې باندې نور خلک هم لري قدرت لري حتی چې عربم په قدرت لري ځکه محمد رسول الله څوک عربي وو شعر باندې چې دا ټول کتابونو ته پته ولګي ځکه دوی خدا عقیده وا چې الله هم زمنګ دی جنت هم زمنګ دی پیغمبري هم زمنګ دی بل څه څه کار دی لکه مخکې ولاتو من الا لمن تبع دینکم کې مالا مسات تشریح کړو نو صلی الله وای ما دا پیغمبر د اهل کتابونه غیر په نور خلقو کې راولېګا امانو کې راولېګا چې دې کتابونو ته پته ولګيږي چې دا نور خلک هم قدرت لري په سبانه په فضل الله باندې چې پیغمبري ده او دارنګ تقوا ده دوه ترجمه شولې درېمه ترجمه کې هو به دا د رهبانيت ابتداء سره تعلق لري او الله کې لام زائد نه دي او د اهل کتابونه مراد نسوارا دي او د قادرون نه مراد امدغه نسوارا دي او د فضل نه مراد جهاد دي په دې دمه ترجمه کې د فضل نه مراد پیغمبریم نه ده دغه د مخکې آیات درې غټیم نه دي د فضل نه مراد سره جهاد دي اوس د دې نه مخکې یو خاکا ځین کې نه وای نسوارا او جهاد پرې خود په ګټونو کې کېناست لکه مخکې آیات کې ورته اشاره وکړه ځان له دا باندې جوړ کړه چې جهاد خو کېږي د پیغمبر سره او پیغمبر نشتا نو لہذا منګه ځکه ګټونو کې کېناست او د جهاد نم لاس واخسته نو الله رب العزت دې آیات کې وایي دعونا اهل الكتاب دا بدیل لله د لام پر متعلق راو باسو دا سره وباسو متعلق من دعوت ورک کتابانو ته مراد کتابانو څه دي نسوارا من دعوت ورک کتابانو ته د څه د پاره د پاره د ایمان راوړلو په دې پیغمبر لکه ورته وایي اتقوا الله وامنوا برسوله دا دعوت مرور لیعلم اهل الكتاب د دې د پاره چې نسوارا پوښي الله يقدرو کې اغه لام دې لام ته متوجه ده نو بیا معنا د اثبات تا د دې د پاره چې نسوارا پوښي چې دې قدرت پیدا ک په یو سیز باندې د الله د پز نه چاغه سره جهاد ده ځکه دوی باندې څه کول مونږ ټونو کې ولی کې راسو پیغمبر نشته نو ما دې پیغمبر باندې ایمان راوړو دعوت ولا ورک چې تاسو کوم باندې کوله چې موږ جهاد زکه نه کوو چې پیغمبر نشته پیغمبر راغی اوس تاسو وسه پیدا شول په څه باندې په جهاد کولو زکه باندې ختم شول لیکن کله دې د پاسم به کې نه استلې نو بیا بسې باندې هم نه لیعلم د دې د پاره چې پوښي اهل کتابي نسوارا چاچی رهبانيت ایجاد کړو الله يقدرون دا معنا د اثبات ورکې ځکه مخکنه لام دی لا معنی ورنه داخل شو چې دی قدرت پیدا ک دین سواراو علی شین په یو سیز باندې من فضل الله د الله د فضل نه چاغه سره جهاد دی امیر پیدا شو کنه مخکې سوانه کوله امیر نشته
اوس معنا ختم شوله اوس د دې وسه په ورسه د په سبانه په jihad باندې چې اوس یې نه کوي نو سبای باندې نشتا وان الفضل بيد الله فضل الله پلاس کې یؤتیه من یشاء ور کوي هغه دا چاته چې واړي الله مالک د فضل وي